په یو لرې کلي کې یو غریب خو ډېر مهربان هلک اوسېده چې نوم یې امین و. امین له خپل پلار او مور سره په یو کوچني کور کې ژوند کاوه. د دوی ژوند ډېر ساده و. پلار یې بزګر و او مور یې په کور کې کارونه کول. سره له دې چې دوی ډېر مال نه درلود، خو امین تل د خپل مور او پلار یوه خبره اورېدله: زویه، انسان باید تل رښتینی وي، ځکه رښتیا انسان ته عزت ورکوي. امین دا خبره په زړه کې ساتلې وه. کله چې امین لږ لوی شو، هغه پریکړه وکړه چې د کور سره مرسته وکړي. هغه د کلي بازار ته لاړ او د یو زاړه سوداګر سره یې کار پیل کړ. د هغه دنده دا وه چې د دوکان مخې ته صفایي وکړي او کله کله د خلکو سامان ورسوي. سوداګر یو سخت خو عادل سړی و. هغه به تل امین ته ویل: کار ښه وکړه، نو ژوند به در سره ښه وکړي. امین به هره ورځ سهار وختي راپاڅېده، دوکان ته به لاړ او تر ماښام به یې کار کوه. خلک به د هغه د ادب او صداقت نه خوشحال وو. یوه ورځ یو شتمن مسافر بازار ته راغی او هغه د سوداګر دوکان څخه ځینې قیمتي شیان واخیستل. کله چې هغه پیسې ورکړې، نو په بیړه کې یې خپل د پیسو کڅوړه پر میز پرېښوده او لاړ. امین چې دوکان یې پاکاوه، ناڅاپه یې کڅوړه ولیده. هغه کڅوړه پورته کړه. کله چې یې خلاصه کړه، نو دننه پکې ډېرې پیسې وي. امین حیران شو. هغه فکر وکړ: دا پیسې خو ډېرې دي، که زه یې واخلم زموږ کور به ډېر ښه شي. خو سمدستي یې د خپلې مور خبرې په یاد شوې: رښتیا انسان ته عزت ورکوي. امین لږ وخت سوچ وکړ. زړه یې ورته وویل: پیسې واخله، خو وجدان یې ورته وویل: نه، دا ستا نه دي. په پای کې امین پریکړه وکړه چې کڅوړه د خپل مالک یعنې سوداګر ته ورکړي. کله چې سوداګر کڅوړه ولیده، ویې ویل: دا خو د هغه مسافر ده، هغه به اوس ډېر اندېښمن وي. سوداګر امین ته وویل: زویه، ته کولی شوای دا پیسې تا پټې کړې وای، ولې دې راته راوړې؟ امین په ساده ډول وویل: ځکه دا زما نه دي. سوداګر ډېر خوشحال سو. هغه وویل: ته ډېر صادق او رښتینی انسان یې. له څو ساعتونو وروسته همغه شتمن مسافر په بیړه دوکان ته راغی. هغه ډېر اندېښمن و. ویې ویل: ما خپله د پیسو کڅوړه له لاسه ورکړې ده، که څوک یې پیدا کړي زه به ورته انعام ورکړم او ډېر منندوی به یې شم. سوداګر مسکی شو او کڅوړه یې ورته ورکړه. مسافر ډېر حیران شو. هغه وویل: چا پیدا کړې وه؟ سوداګر د امین خواته اشاره وکړه. مسافر امین ته وکتل او ویل: زویه، تا کولی شول دا ټولې پیسې وساتې، خو تا دا کار ونه کړ. ته رښتیا یو ښه انسان یې. هغه د امین لاس ونیو او ورته ویل: زه تا ته انعام درکوم. امین وویل: زه انعام نه غواړم، ما یوازې سم کار کړی دی. خو مسافر ټینګار وکړ. هغه امین ته لږې پیسې ورکړې او ویې ویل: دا د صداقت انعام دی. د دې پیښې وروسته د کلي خلک ټول د امین په اړه خبرې کولې او هر چا به ویل: دا هلک ډېر رښتینی دی. سوداګر هم پرې ډېر باور پیدا کړ. لږ وخت وروسته یې امین د دوکان مهم کارونه ورته کول او هغه یې ده ته وګمارل. کلونه تېر شول. امین ورو ورو یو بریالی سوداګر شو، خو هغه هېڅکله خپل پخوانی ژوند او د مور خبرې هېرې نه کړې. هغه به تل ماشومانو ته ویل: مال او پیسې مهمې نه دي، خو صداقت او رښتینولي تر هر څه زیات ارزښت لري.